درنو لیدونکو سلام او ښې اشارې بیا هم هیله مند یم چې تاسې ملګري دوستانو ښه یئ. تېر درس موږ د نارینه نومونو نښې ولوستې. نن غواړو چې په ښځینه نومونو وغږېږو چې د ښځینه نومونو نښې څه دي. مخکې له دې چې دغه د ښځینه نومونو په نښو وغږېږو، اول دغه نومونه په دوو برخو ویشو. یو هغه نومونه دي چې معنوي دي، بل هغه دي چې جوړښتي دي. معنوي نومونه لکه څنګه چې ما په نارینه نومونو کې تاسو ته تشریح کړل، هغه نومونه دي چې دا په معنا کې نارینه دي، بلکې د کلمې د جوړښت پورې کومه ځانګړې اړیکه نه پیدا کوي. خو جوړښتي بیا هغه دي چې بیا د جوړښت په اساس هم نارینه وي، هم به د نارینه اشخاصو توکو اشیاو لپاره کارول کېږي او هم به جوړښت نارینه وي. همدارنګه په ښځینه‌و کې هم معنوي نومونه هغه دي چې دا د معنا پورې اړه لري، او جوړښتي نومونه هغه دي چې دا د جوړښت پورې اړه لري. نو معنوي ښځینه نومونه تاسې به په نارینه نومونو کې یوه خبره له ځانه سره خامخا نوټ کړي وي چې موږ ویلي دي چې هغه نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي هغه ټول نارینه دي، پرته د معنوي ښځینه نومونه. مثلا زه تاسو ته بیلګې لیکم لکه مور، خور، ترور او داسې نور شلې بیخي ډېر. اوس زه داسې نه وایم، مور په کانسوننټ پای ته رسېدلې، خور په کانسوننټ پای ته رسېدلې ده، ترور په کانسوننټ پای ته رسېدلې ده، مګر دا د ښځینه‌و لپاره کارول کېږي. نو ویلی شو چې مور، خور، ترور او دغه ورته نومونه دا معنوي ښځینه نومونه دي، بلکې یعنې په جوړښت کې ښځینه نه دي، خو په معنا کې دا ښځینه نومونه دي. تاسو کولی شئ چې په دې اړه د پښتو ژبو ولولئ او هلته په دې اړه کاملا یوه لویه تشریح شوې ده. زه هیله مند یم چې تر دغه ځایه پورې به تاسې او نور ملګري دوستان پوه شوي یئ. او اوس به راشو ښځینه جوړښتي نومونو ته. هغه نومونه دي چې دا د ښځینه‌و لپاره وکارول شي، او همدارنګه دغه نومونه په جوړښت کې هم ښځینه دي. زه هیله مند یم چې دغه ویډیو کې د مرغکیو اوازونه ډېر نه وي راغلي. ما ډېر کوښښ وکړ چې ډېر ګوښه شم، مګر بیا هم د مرغکیو غږونه شته. زه خو یې ډېر اورم او خدای وکړي چې تاسې باندې ډېر درانه واقع نه شي. خو د مرغکیو خو د طبیعت ښکلي اوازونه دي، خامخا به انشاءالله خوندور وي. جوړښتي ښځینه نومونه ټول هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي وي دا ښځینه نومونه دي. زور غږ تاسو وپېژنئ، موږ یې د هې ګردکه په آخره کې ورچوم، ګردک غږ شکل چې دی دا د ا غږ دی. هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي وي دا ښځینه نومونه دي. لکه زه وایم دلته به زه تاسو ته په نوبت تشریح کړم چې غلط نه شو بیا. یو زور باندې صحیح ده، لکه وایم خالده، لکه خوږه، رڼا، ژبه، لښته، اوږده، یاده او داسې نور. دا نومونه چې دي ښځینه نومونه دي، ځکه چې په زور پای ته رسېدلي، په زور باندې پای ته رسېدلي نومونه په جوړښتي لحاظ ښځینه نومونه دي، او هم په معنا کې د ښځینه‌و نومونو یا د ښځینه‌و اشیاو، توکو، پدیدو او معنوي توکو لپاره کارول کېږي. دویمه برخه یا هغه نومونه چې ښځینه نومونه نښې پکې دي هغه دي چې په ښځینه یا پای ته رسېدلي. په دغه یاد د ای په غږ باندې تاسې تلفظ کړئ ځان سره ای هغه نومونه چې په ښځینه یا پای ته رسېدلي وي
دا ښځینه دي لکه نړۍ هیلۍ جنۍ ګلالۍ ملالۍ او داسې نور دغه ټول نومونه په ښځینهو نومونو کې حسابېږي یعنې هم د جوړښت په اساس ښځینه دي او هم د ښځینهو اشیاو اشخاصو توکو د دوی لپاره کارول کېږي درېیمه برخه چې موږ تاسې بیا دا بېرته زه سر نه کوم دا زه راجګوم درېیمه برخه بیا زموږ سره هغه نومونه دي چې دا په الف پای ته رسېدلي یعنې د الف په واویل چې پای ته رسېدلي وي دا هم ښځینه نومونه دي راځئ چې تاسو ته یې زه ولیکم دا یې درې الف صحیح لکه رڼا ښکلا امریکا اروپا وفا جفا او داسې نور دا نومونه هم ښځینه دي مثلا زه وایم چې رڼا راغله راغله فعل چې دی دا د ښځینه لپاره ګردان شوی او ښځینه اسم چې دی رڼا دی امریکا ټوله امریکا مثلا موږ تاسو وایو چې ټوله امریکا کرونا نیولې دا فعل د څه لپاره دی د امریکا لپاره ګردان شوی ځکه چې امریکا ښځینه نوم دی خو که د امریکا په ځای موږ افغانستان راولو ټول افغانستان ټول مثلا که چېرته موږ د امریکا په ځای افغانستان راولو نو موږ وایو چې ټول افغانستان کرونا ناروغۍ نیولې دلته هم دا نیولې ده نارینه لپاره ګردان شو خدای دې وکړي چې ټول افغانستان د کرونا ناروغي ونیسي موږ وایو چې ټول افغانستان د کرونا له ناروغۍ پاک شوی دا یې درېیمه برخه ده څلورمه برخه هغه نومونه دي چې هغه په اوږدې یا پای ته رسېدلي دي دا نومونه څنګه دي ښځینه دي په اوږدې یا پای ته رسېدلي نومونه په دغه شکل صحیح موږ تاسې وایو چې شیدې ادې خوږې رڼې او ځمکې او داسې نور دا هغه نومونه دي چې په اوږدې یا پای ته رسېدلي دي او حیثیت یعنې جوړښت او حیثیت یې څه دی ښځینه پنځمه برخه هغه نومونه چې په اوږد واو پای ته رسېدلي دي په څه شي په اوږد واو صحیح ده لکه وایم پښتو پیشو شادو او داسې نور مثلا وایم پښتو غږ چې دی دا ښځینه نوم دی شادو ښځینه نوم دی پیشو ښځینه موږ تاسې که چېرته ووایو چې پیشو مړه شوه تاسې به کله هم داسې نه اورېدلی چې ووایي چې پیشو مړ شو نه پیشو مړه شوه ځکه دا پیشو اسم چې دی دا ښځینه دی او پاتې اړونده توکي چې دي دا ټول باید ښځینه ورته ګردان شي موږ تاسو ته پته ده چې موږ تاسو خو داسې پښتانه یو چې هغه یعنې مورنۍ ژبه مو پښتو ده موږ تاسې ډېرې ښې روانې خبرې په پښتو کولی شو خو په دې نه پوهېږو چې ګرامري حیثیتونه په کومې جملې کې څه ډول دي ګرامري توکي په کومې جملې کې څه ډول دي نو کله که دغه شان د نارینه او ښځینه نوم په منځ کې د تفکیک کې ګیچ کېدی او نه پوهېدی چې یاره اوس کوم اسم ښځینه دی کوم نارینه دی څه ډول باید بیل کړو نو هغه جمله کې وکاروئ ځکه مورنۍ ژبه ستاسې که پښتو په جمله کې که تاسې وکاروئ نو په ډېرې اسانۍ سره به تاسې څه وکړئ تاسې به په ډېرې اسانۍ او په ډېر اسانه شکل دغه د اسم د جنسیتي حیثیت نه خبر شئ چې یاره دا نارینه نوم دی او که ښځینه نوم دی
بل یو برخه زه تاسو ما په هغه په نارینه نومونو کې هم ویلې وه، په ښځینهو کې هم، خو دا ډېر د شمار یا د ګوتو په شمار نومونه دي. هغه نومونه او صفتونه چې تقریبا نسبتي وي دا هم په څرګند یا پای ته رسېدلی چې ښځینه وي. په نارینه کې هم ما تاسو ته ویلي دي. مثلا زه وایم دوستي، دوستی، خادی، رڼایي او داسې نور. دوستی هغه کلمه ده چې ښځینه ده. مثلا زه وایم چې زما او د احمد ترمنځ دوستي ده. کله هم موږ داسې نه وایو چې زما او د احمد ترمنځ دوستي دی. جنګ چې په ښځینه حالت باندې په نارینه حالت دی، یعنی په کانسوننټ پای ته رسېدلی، نو موږ وایو چې زما او د احمد ترمنځ جنګ دی، خدای دې یا مثلا موږ او تاسې وایو چې لکه خادي، فلانی زموږ خادي ته راغلی و، ښه هلته خو د فلاني دپاره نوم ګردام شو. یا رڼایي، رڼایي راغله، رڼایي لاړه، راغله لاړه، دا ښځینه فعلي شکلونه دي. په دې کې چې تر دغه ځایه پورې تاسې پوه شوي یئ. که چیرې د درس په اړه پوښتنه، وړاندیز یا هم نیوکه لرئ، کولی شئ چې لاندې کامنټ کړئ. دا اوس تاسې لپاره نننی درس او یوه یادونه کومه وه، دا چې تاسې په کور پاتې شئ تر څو روغ پاتې شئ.